ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار والي مسؤلینو سره د چارو تعقیب په موخه ولیدل. ننګرهار والي حاجی ملا محمد نعیم اخوند یو شمېر ادارو مسؤلینو سره د بیلابیلو چارو او موضوعاتو تعقیب او حل په موخه ولیدل او دوی ته په اړوند چارو کې د قانوني اقداماتو سپارښتنې وکړې. د ننګرهار شرطي ښوونیز مرکز کې د ولسوالیو امنیه قومندانانو او د نهګونو حوزو آمرینو ته ونیز شرعي او مسلکي سیمینار پای ته ورسید. مسؤلینو دغه سیمینار په پای کې له ګډونوالو وغوښتل چې ترلاسه کړي شرعي او مسلکي زده کړې او اصول په خپل ځان او مجاهدینو عملي کړي. د رنور ولسوالۍ کې عمومي روغتون لپاره 15 جریبه ځمکه وټاکل شوه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست او د عامې روغتیا وزارت د تخنیکی پلاوی له لوري د درنور ولسوالۍ لپاره د عمومي روغتون جی ایچ د جوړېدو په موخه د 15 جریبه ځمکې ارزونه او انتخاب ترسره شو. د ننګرهار سیندیزي فرعي حوزې تخنیکی ټیم د نازیان ولسوالۍ د اوبو د مدیریت واټر شیډ پروژې له روانو چارو څخه د څارنې پر مهال وویل چې د پروژې 98% چارې بشپړې شوې دي. په یاده پروژه کې د 14 چک ډیمونو د یو تالاب 4 سربندونو د 10399 مترو په اوږدوالي د اوبو لګولو 4 کانالونه د 2 چینو د بیا رغونې او پر 15 جریبه ځمکه د نمونوي بند د جوړولو چارې شامل دي. او د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ په شنو او حاصلخیزه سیمو کې ډیری کورنۍ د کرنې ترڅنګ مالدارۍ ته هم ځانګړې پاملرنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي څاروي یوازې د کور د اړتیاو پوره کولو وسیله نه بلکې د لبنیاتو له پلوه د عاید یوه مهمه سرچینه هم ګرځېدلې ده. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.